یو باس پدې درته کوم چې ولی او بزرگ چاته وای پدې خو به تاسو صفا پوهیږئ ولی چاته وای او بزرگ چاته وای او مونږ خلق ولیان او بزرگان د چا نه جوړ کړي تاسو خیال راغی دا خبره به بے یری او بے خوف اگر چې دا جلسم سیدانو او پیرانو صاحبانو کړي که یو چونډای په دوی پکې ولګیم خپکیږي دنه زکه چې دین اصل د سیدانو د کور شوی ٹھیک شو او شریعت تیرے گھر کی ہے شریعت تیرے گھر کی ہے حکومت تیرے گھر کی ہے شریعت تیرے گھر کی ہے حکومت تیرے گھر کی ہے سخاوت تیرے گھر کی ہے عدالت تیرے گھر کی ہے شریعت د سیدانو د کور شه ده مونږه څوکیداران او د دروازې مخ کې جارو والو والای پانګو کې هغه ورځ جلسه وا صدوت ونیم لکه خلق پکې او یو لس زره پکې شیاګان ناس او شیاګان خپنه شي نو موریدلې ده په دې نه پوهیږي چې دا شیعه وای څه بلا ده دا څه شی ده قادیانه نو موریدلې ده په دې نه پوهیږي چې دا قادیانه وای څه بلا ده دیوبنده نو موریدلې یا دغه صاحب را پاسي علماء دیوبند استاد والله کپ دې 16-15 پويږي چې دا دیوبند څه ته وي یا بریله نو موریدلې دې په دې نه پويږي چې دا بریله څه ته وي تاس هغه یو سړی مړو قبر کې چې ته ملائکو تپوس کولو چې من ربک هغه ورته سره رب کې یو قب ډوډۍ بنئ وګه ما هغه سيزونه یې اوستما ته وایي چې دا دومره لوی امراض او دومره لوی بیماری هغه زه په یو غنټه کې ستاسو مخ کې څنګه ویلې زکه یو زخم نه دی چې به جوړ شي هزار زخمونه مې په زړه دي مړ بشو یو زخم نه دا دومره بے ضمیره قوم دی د پاکستان دومره بے ضمیره چې د دوی مثال د زړې ګډې دی چې چا ورته شین بوټه د جوار او خودو هغه پسې به ناري تاسو لوارګینی دوبو مطالبه د چا نه کوي چې د لندن نه میمر روانه شي نو دلته ورته تاسو لکونه روپۍ هغه ته د متیازو په ځای لګوي تاسو هغه نه چې گورنر په دوره راځي نو په ګډانو مرتبلو پټیه چولی او صاحب لاس ته تیر کا چې خدای مبارک کی تب وای چې دا گورنر داسې د نظام الدین اولیاء خلیفہ دی چې دا غلا څورته وای لاس په تیر کی چې مبارک شي زبا مطالبه ولیکو زما چې په خار کې کار پیښ شي او د پیښور افسر ته ټلیفون وکم چې دا کار ته سلیری ګنټه کې ومکا تب یاد ځان تماشا وکا تاسو حال ز ګورم چې
چې دا ځان ته څه وایي نو په ګنټو به یو دوه نیمې چټاکواله کې ته ناست دي هو چې صاحب لای نه دی قربان یې شه تاسو دا غاپریدورونه یې چېرته پوخ سره کې ولیدو چې وباسو ورکو کېړی جومات ته قربان یې شه څنګه د پاکستان د حکومت خوی دې قوم خراب کو تاسو خراب کړو دا زمونږ نوکران دي وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن وہ خودے دخاور دیوان مما او ستا په کور د چراغان جوړي ولې ته د کومې مور بچې والله که دې پرېږدم تاسو پوه شئ نو عزیزانو مطالبو خبره نشته صفا ووایئ چې یا اوبه غواړو په لوړګي کې په هر یو کور کې او یا رانه خدای راستي که د تورخم د جمرود په مزي را تېر شي نه تېرېږي به دره خیبر ورته ښیو دره خیبر والا خو دې دا مو ګوري چې هلکه زمونږ ښځو په خیبر کې زه ځم ستاسو ښځو داسې کړي او منګي په سري کړي که نه کړي شرمېدلو تاسو پوه شئ نو عرض مې دا و چې زما په ملک کې زما د ملک پیداوار نن بجلی زما د ملک پیداوار دی په ما تا ته ګنټې بدې او په اسلام آباد باندې بند نه ولې په ما ته ګنټې بجلی بند دي او ستا کور کې اټومیټک جنریټرې لګېدلې دي چې بجلی لاړه شي اټومیټک جنریټر شروع شي ته به په رڼا کې ناست دی زه به ولې په تیاره کې ناست دی او تاسو خلق نه تاسو به ډېر سمې دي یو سړی چې سارګورې صاحب مخ په پېښور به روان وي بس مازدیګر څه دنیا لوټ را لوټ کوي بیا د شپې غوندې د ګیدړ غوندې کور ته راشي شپه تېره کې سهار بیا وځي نه د ملک غم دی نه د قوم غم دی نه د دین غم دی نه د مذهب غم دی نه د اسلام غم دی تاسو پوه شئ په خبره مونږ به کم و یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي یو زه به څوک نن خو ستا ملک خسی شو دوه اوږې وو په پاکستان کې اوږې پېژنئ لوږې والي لوږې دوه فوجیان او ملیان او پیران ٹھیک شو فوجم تر سپېږمو ډک کړو ملیانو لم دا د سود د زکات پیسې اور مخامخ کړي ٹھیک شو او پیرانو صاحبانو لم د لنګر په شکل کې درې واړه ماړه نو په ایمان وایي چې مړه خېټه جنگ کولی شي دا شی دی چې افسر والی مونږ پې د رشوت نامه کېږي چې زه یې والم نو مونږ پې د زکات نامه کېږي او چې بزرګ یې والي په هغې باندې هدیه تحفه پیشکش دا د سود د زکات پیسې نن ستا ملک خسی کېږي لګیا دی په 200 کاله کې پیرنګي اسلام دومره نه و شرمولی لکه په 10 کاله کې چې ضیاءالله کو شرمولی
5 نکاتی پروگرام پدیلار راتلم نئی روشنی سکول پدی دوکا کوئی لگیا ایتا سو دوکا کے گی نئی روشنی سکول راش استاد ایجنٹ سے دا بی او ایم الکانو گورا کلرکی ورطا نہ ملاوی گی بابو گیلت ورطا نہ ملاوی گی نو کہ نئی روشنی سکول کی سپینگی ہے تو پا اے بی سی ڈی باندے پوئی کے نو پا دبت سکے ست مرل سکیم دائرہ استے دے خلق در پا در خاور پا سرور پسی گرزی جی وہ مرلے رہتے ویلی مالی وہ مرلے داٹکے بٹوم کڑے ہو کہ زبر روٹی کپڑا مکان خلق تورکوم لاڑو تورو خاورو تا نہیں چالا روٹائے ورکڑاو نہیں روٹی ورکڑاو نہیں مکان ورکڑاو دغه سے دا ست مرل سکیم ہم دے دا وقتی طور نغاری دی سیباری ہو چیرا دی ڈب 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 دا چوکیاتگار مداریان دی پیٹاری خیر خلقو توئی دے پیٹار کے دا سے مار دے چی 200 اخپی دی او سلور اخلی دی او اتے وگونا دی تاسو وای چې دی کی بچي د دې مار د واز دینا ما دا دارو جوړ کړی دی چې دا د هر مرض علاج دی قیمت صرف 15 روپے ا دارو چې په خلکو خرج کی چې پیټار نصر لري کې هغه کې دومره چمچوره هم دا د چوکیاتګار مداریان کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں پجبا اسلام 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 اور پسرونو کی دو کفر بازاروں نہ جوڑ دی زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں پجبد اسلام نہ رہے او پسرونو کی دو کفر بازاروں نہ جوڑ دی وی داغد رسول اللہ دا زمانے منافقان دی چی پترخ کے بے بوتان نیولی و ولار با پیغمبر پس پمانزو اسلام 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 چا شے دے عزیزانو پا کلاو غبونو آو رہے دا پاکستان تبائی ماتا دا سے رناخ کاری لکا دا رناو رز پکمل کے چد قرآن او دا حدیث دا محمد الرسول اللہ غندے قانون موجود وی او دا غا ملک فیصلے دا پیرنگی پا قانون کی گی اگا ملک با تباہ کی گی او غر کی گی با قرآن غندے قانون موجود او استاد ملک فیصلے دا پیرنگی پا قانون کی استاد دا پولیٹیکل قانون ترسا دا پیرنگی قانون دے کر دے ترسا بیا تاسو قوم مشران دا حکومت افسران پیسے فیصلے دا ملک پر رشوت کئی اور استاد قوم ملکان پس کئی پسے کئی پس دا پسد سے شہر دا پسد سے دی دا پسد ستا دا مور پا داج کے راغلے دی واللہ قدتا سپریدم زپا پاکستان کے دا ایران گوندے انقلاب غوارم دا ایران
پاکستان دے چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه والله کدا 1 کروڑه د سړي ځامن شي 2 کورونه ورانی دي او ورته 10,000 په 70 راوړه او 10,000 ته راوړه 2 کلی تباہ کېږي 60,000 په 70 راوړه او 60,000 په 70 راوړه پاکستان افسران مونږ غریبان کافران کړي دي چې پر رشوت فیصله کوي ستا د ملک دا مشران مسلمانان دي دا غټي غټي کولې چې په سر زمون په دره کې عزت درې اوسیدونکو زمون په دره کې هغه ورځ زما د ځمکې جرګه کړې ده او هغه ملکانو 60,000 روپۍ زما د تر د زوی نه اغستې دي او 60,000 د بل نه واغستې مالا لکه دا ولې وی چې استاد چې دا ونه کو څه به خورو مالزمون والله کوه درېوالو ملکانو پرېږده چې تاسو نه مې پرتوګونه نه ویستي او په لوړ او په سمه مې په شرمونو نه یې شرموي بېغیرتو تاسو خلق ولې ګرموئ نورو خلقو ته بد ولې وایي ولې خدایو غول دی افسر په کرسۍ کې ناست وې خوړه او تاسو جرګه په میدان کې پسمکه کې ناستې غوله مو خوړه دغه غول دی چې ته مردار شي زه د قبر سره ناستم یا د جنازې سره او صاحب دغه غول دی زه بیا د سقاط په شکل کې خورم ته مردار پروت خدای وې یا الله تواړه جنتونه نه وای خدای بیړي غرقه کې د کور وران دا پلیت مردار دا پودری دا شرابي دا غل دا ډاکو دا د قوم او د ملک تیجو خوړلو والا پودرو په پیسو کې چې ته زکات وباسې او ما ته راکې په دغه پیسو به تازه وبخلی شم وای شراب نن اعلی شراب ستا په قبایلو کې خرڅېږي ورشئ جمرود او دره دا ډیپو دی لوړګي نه خبر نه ډیپوی دی دا شراب خرڅونکي پلیت چې مردار شي او صاحبان راغلي دي دوا وکړه چې خدای یې بخښي زه چې لاړ شم درې ته دوا وکړه چې خدای بخښي ورته دعا وکړي چې یا الله په څلور بولي کې قبر د لړمانو تنور کې قبر د اور تنور کې دا د قوم او د ملک او د ملت دشمن ستا سقاط ما په زندګۍ کې سقاطونه او زکاتونه د چا نه دي اغستې په زندګۍ کې مزدوري مې کړې ده تجارت مې کړې محنت مې کړې تر ننه پورې کوم توکړی برید ګرځم والله که د ضیاءالحق دغه پورې ښځې پروا م لرم محنت کوم زه چې خپله روټۍ خورم ستا څه پروا کوم ستا د دې خیبر یو څو مالدار دي ما ته وایي چې مونږ له په ښه نظر نه ګورم زه ستا څه پروا نه د روټۍ تمهدار دی نه یم د جامو دی نه یم د پیسو دی نه یم د صادر دی نه یم زه تا له ولې به راځم رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه ووی چې کله کله زما دربار ته راځه هغه وی زه وی او ورته نل پترخ کې مې جانال پلاس کې مې جان دی نل پترخ کې مې جانال پلاس کې مې جان دی زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی اورنګزیب بادشاہ زه د محمد رسول الله تصویر پترخ کې ګرځوم پزړه کې ګرځوم
او د مایو جام پلاس کې ګرځوم اورنګزیبا والله زتا خپل غلام ګڼما نو غلام چرېم گویا کې قربان آقا غلام ته ناراضي ته زما غلامي زبا ولې تا ته راځم نو عزیزانو عرض مې داو چې غوږونه کلاو کوي غوږونه کلاو کوي نن ستا په ملک کې څومره فتنې او فساد چې مونږ خلقو په دې قوم کې د دین په نامه چولې دي دومره فساد او فتنې په مقدس مکه بل ځای کې نشته مونږ چولې تاسو قوم مونږ هم د دین پرنګ کې دوکه کوو مونږ ستا دا عقیده ده چې کدی بجلیګر مولا عالم څور نکړه نو جوړ زغر کې دا څه وایي چې قربان دې شمه داونه به منو دلته یو بزرګ مونږ زره ناستو نو یو دریوال دا تیراواله پریدره هغه 15 روپۍ ورکړي چې قربان دې شم صاحب داونه به منو بس یا الله دا کامیاب کا خدای دا کامیاب کا او چې هغه پریده لارو لاس مې ولا تاو کو 15 روپۍ مې تی واغست ماته ما خدای دې خونه ورانه کماته وي ما پریدم دې نه بعد 3 روپو مټی راغوښتو 2 روپو چای مال عزیز زماو پیسې تعالی درکې دا خدای دا پریدي ورکه مونږ لا خو نه مرانه کلاو غوونه کوي کلاو د دین پرل نن خلق وای چې دیوبند علما چې دي دا اولیاء نه مني بزرگان نه مني پیران نه مني ٹھیک ده د دیوبند علما اولیاء نه مني بزرگان نه مني پیران نه مني په کلاو غوونو بیا واوره کم